افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله اله دروغ او جوړ به وي. زه محمد فهیم ستانکزی یم او د یو نوي درس سره ستاسو په خدمت کې یم. نن شپږ شپېتم درس وایو له یو نه تر سیو پورې د الماني ژبې زده کړه. دوستانو د نن ورځې درس کې د الماني ژبې د ملکي ضمیرونه وایو، د خاوند ښودلو ضمیرونه یا هم ملکي ضمیرونه. پوزیسیف پرونومن د خاوند ښودلو ضمیرونه یا نومځري یا ملکي ضمیرونه. ښه دوستانو، مخکې له دې نه چې ملکي ضمیرونه یا د خاوند ښودلو ضمیرونه ووایو، باید لومړی ضمیر وپېژنو چې ضمیر یا نومځری څه ته وایي. داس پرونومن ضمیر. ضمیر ته پښتو کې نومځری وایي. له دې کلمې نه هغه وخت کار اخیستل کېږي چې یو کس نه غواړي یوه کلمه څو واره تکرار شي، یعنې د تکرار د مخنیوي لپاره د یوې کلمې پر ځای بله کلمه استعمالیږي. د مثال په ډول یو سړی ما ولیده. د سړي تور کالي و. سړی مریض و. د سړي ویښتان خیرن و. دلته ما د سړي نوم بار بار یاد که، خو که چیرې زه د سړي د نوم پر ځای باندې د هغه شخصي ضمیر استفاده کوم نو په دې شکل به وایم: ما یو سړی ولیده، د هغه ویښتان تور و، هغه مریض و، د هغه کالي یا جامې سپینې وې. دلته دوستانو که تاسو فکر وکړئ ما د سړي پر ځای باندې د هغه ضمیر استفاده کړه، د هغه کلمه مې استفاده کړله، د دې سړي له کلمې له بیا تکرار نه مخنیوی وکړه، نو دې ته ضمیر وایي. چې د یوې کلمې پر ځای باندې بله کلمه استفاده سي او د یوې کلمې له بیا تکرار نه جلوګیره وشي، دې ته څه وایي؟ ضمیر وایي. اوس راځو ملکي ضمیرونه یا هم د خاوند ښودلو ضمیرونه وایو. پوزیسیف پرونومن د خاوند ښودلو ضمیرونه یا نومځري او یا هم ملکي ضمیرونه. مخکې له دې نه چې درس ادامې ته ولاړ شم، درته یادونه کوم دوستانو چې درس ډېر مهم درس ده او تاسو نه یوه غوښتنه لرم چې کله تاسو ویډیو ګورئ لطفا ویډیو درسره لایک کوئ او کومنټ ورباندې پرېږدئ، ځکه د یوټیوب یوه پالیسي لري هغه ویډیوګانې چې هغه ډېر لایک وخوري، ویډیو لایک شوي وي او کومنټ ورباندې شوی وي، هغه نورو خلکو ته هم ورښیي. نو تاسو نه په خورا درنه هیله کوم زه چې زحمت باسم ویډیو جوړوم، نو له تاسو نه هم یوه هیله کوم چې لومړی درس زده کوئ او نورو ملګرو سره شریکوئ، ویډیو درسره لایک کوئ او کومنټ پرېږدئ، تر څو په ګډه سره وکولی شو نورو ته خدمت وکړو. راځو درس ته. پوزیسیف پرونومن د خاوند ښودلو ضمیرونه یا نومځري یا هم ملکي ضمیرونه. د خاوند ښودلو ضمیرونه یا نومځري هغه ضمیرونه دي چې د یو شي خاوند څرګندوي یا ښیي. دوستانو لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده، د خاوند ښودلو ضمیرونه یا ملکي ضمیرونه هغو ضمیرونو ته وایي چې د یو شي خاوند ښیي چې دغه شی د چا ده. اوس راځو د ملکي ضمیرونه وایو او د استفادې شکل یې وایو چې څه رقم استفاده کېږي او په اخره کې پکې مثالونه حل کوو. پوزیسیف پرونومن ملکي ضمیرونه یا د خاوند ښودلو ضمیرونه. دلته دوستانو ما شخصي ضمیر راخیستي دي، دلته مې ملکي ضمیرونه راخیستي دي او دلته مې د ملکي ضمیرونو هغه حالت راخیستی دی چې کله یو شی چې چا پورې مربوط کېږي هغه مؤنث وي او یا هم جمع وي. ich زه، mein زما، meine هم زما. دا په هغه حالت کې دا ای ورسره اضافه کېږي چې کله هغه شی څنګه وي؟ مؤنث وي او یا جمع وي. وروسته په مثالونو کې وایو بیا سم ورباندې پوهېږو. du ته، dein ستا، deine هم ستا، خو دا په هغه وخت کې ای ورسره اضافه کېږي چې کله هغه شی
یا مؤنث وي او یا هم جمع وي. ایر هغه، ساین د هغه، ساینه هم د هغه، زی هغه ښځه، ایر د هغې، ایرې د هغې ښځې، اس د هغه، هغه خنثی بیجانه، ساین د هغه خنثی بیجانه، ساینې هم د هغه خنثی بیجانه، خو دا په هغه حالت کې استفاده کیږي چې کله هغه شی چې د یو څه مربوطی کوو دا یا مؤنث وي او یا هم جمع وي. ویر، موږ، اونزر زمونږ، اونزرې دا هم زمونږ، خو دا په هغه حالت کې استفاده کیږي چې کله هغه شی څنګه وي یا مؤنث وي او یا جمع وي. ایر، تاسې، اویر د تاسې، اویرې دا هم د تاسې، زی هغوی، ایر د هغوی، ایرې د هغوی. دغه په دغه طرف کې د چوکاټ چې کوم څه درته ښکاري دا په هغه وخت کې استفاده کوو چې کله هغه شی یا مؤنث وي او یا هم جمع وي. زی تاسو مفرد ده په محترمانه ډول باندې، ایر ستاسو، ایرې دا هم ستاسو. راځو اوس په مثالونو کې ووایو. Das ist das Auto meines Vaters. دا موټر زما د پلار ده. دلته دوستانو له ګینټیف حالت نه استفاده شوې ده. دا چې ګینټیف حالت کوم حالت ته وایي او څنګه ده په هغه باندې نه غږیږو ځکه هغه راتلونکي درسونو کې وایو. نن درس کې ملکي ضمیرونه زده کوو. Das ist ihre Jacke. دا د هغې کرتۍ ده. دلته دوستانو که تاسو فکر وکړئ دلته د هغې ضمیر استفاده شوی ده خو په اخره کې ای هم سره اضافه شوې ده. هغه ځکه چې د کرتۍ ارتیکل چې ده دی ده نو دا یو مؤنث ده، ارتیکل مؤنث ده چې کله ارتیکل مؤنث و دا څنګه کیږي ای ور سره اضافه کیږي. دلته مو مخکې وویلې په دې ځای کې مې وویلې ایر د هغې، خو که چیرې هغه څه چې د هغې مربوط کیږي هغه مؤنث وي ارتیکل او یا هم جمع وي بیا چې سره اضافه کیږي ای. راځو نور مثالونه پکې حل کوو. Sein Vater ist schwer krank. د هغه پلار سخت مریض ده. دلته هم د ملکي ضمیر استفاده شوې ده یعنی د هغه پلار، هغه کار څوک د هغه پلار ډیر یا سخت مریض ده. Das ist unsere Lehrerin. دا زمونږه استاذه ده. دا زمونږه استاذه ده. دلته هم دوستانو که تاسو فکر وکړئ ای ور سره اضافه شوې ده. ولې ور سره اضافه شوې ده؟ ځکه چې مونږ ویلي وو چې کله د مونږه ملکي ضمیر استفاده کوو او هغه څه چې مونږه مربوط کیږي هغه که چیرې ارتیکل مؤنث وي یعنی دی وی ارتیکل او یا هم جمع وي بیا د انظرې په اخر کې څه استفاده کیږي؟ ای استفاده کیږي. دلته مې ویلي وو دوستانو په دې ځای کې مې ویلي وو ویر موږ، انظر زمونږ، انظرې دا په هغه وخت کې استفاده کیږي چیرې زمونږه هغه کوم څه چې موږ مربوط کیږي هغه مؤنث وي. لکه په دې ځای کې چې استاذه ده، استاذه مؤنث ده، ارتیکل دی ده نو ځکه دلته مو یو ورسره اضافه کړله. Du sollst deine Kinder nicht allein lassen. ته باید خپل ماشومان ته نه پرېنږدې. دلته هم دوستانو ورسره ای اضافه شوې ده. ځکه ورسره اضافه شوې ده چې دا کیندر چې دی دا جمع دی. موږ ویلي چې کله د جمع په حالت کې وي بیا ورسره ای اضافه کېږي. دلته هم ورسره ای اضافه شوې ده. ته دې باید ماشومان ته نه پرېنږدې. دغه ای ځکه ورسره اضافه شوې ده چې دا کیندر دی جمع دی. دلته مونږ ویلي وو چې د ته ضمیر دو، ته، داین ستا، داینې دلته مو ای ورسره اضافه کړله په هغه حالت کې چې دا جمع ده نو هغه جمع ده ځکه مو ای ورسره اضافه کړله. Du sollst deine Kinder nicht allein lassen. ته دې باید خپل ماشومان ته نه پرېنږدې.
unsere Papa arbeitet nicht. زمونږ پلار کار نه کوي. دلته هم دا شخصي ملکی ضمیر د بخښنې سره چې زمونږ پلار کار نه کوي. Das sind meine Bücher. دا زما کتابونه دي. دلته هم د ایور سره اضافه شوی د هغه ځکه چې دا جمع دي کتابونه دي. دوستانو تاسو د کومنټ لارې نه دا راسره ووایئ چې دغه که چیرې دغه د پاپا د پلار په ځای باندې متر راسي مور راسي نو دغه جمله بیا په کوم ډول باندې لیکل کیږي. همدا جمله په کومنټ کې ولیکئ. که چیرې د پلار په ځای باندې د مور نوم راسي نو بیا د جمله په کوم ډول باندې لیکل کیږي. دا و دوستانو د نن ورځې درس که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی حتما یې نور ملګرو سره شریک کړئ. که کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.